کړه چې امریکا توره ارتجاع ده. موږ 40 کاله مخکې ویل چې روسان د افغانستان دښمن دي، ځکه د روسانو هغه کړنې چې هغه د پرچم په پوستکي کې د کارمل او د انایتا راتبزاد او سلطان علي کشمند د خواته د ځینې لکه ګلابزوی و خیمه او اسدالله سروری و نور احمد نور و فرید مزدک و دغه مابین کې دغه پوستکو کې دغه ټولې کجبې جاسوسانو ترڅو روسانو وکړی شول د دغه نه داسې یوه استفاده وکړي چې په وطن کې واقعا اسلام په خطر کې واچوي. هغه مجاهدین چې واقعا د روسانو په ضد جنګېدل هغوی ته اوس هم زه سور سلام یم، ولې دغه پاتې هغه اصلي مجاهدین اوس نشته دي. هغه وخت په جنګو کې شهیدان شول، دغه پاتې مجاهدین چې اوس ځانو ته مجاهدین یا بلډینګونه یې جوړ کړل، راشي دوی څه وکړل؟ دغه وطن ټوټه ټوټه چا کړلو؟ د افغانستان ټوله ملي شتمني په کباړ په پاکستان چا خرڅه کړله؟ خو همدغو مجاهدینو وکړه که نه؟ هغه کې چې دوی را داخل شول په دې افغانستان کې په نویم کالو کې تا کوم یو دانه روسای دلته دلته تا کوم یو دانه د کمونیست په هغه کې د دفترو کې و، خو ټول هر شی دوی ورخوشي کړل. څنګه مشي مصالحې ملي شهید ډاکټر نجیب چې ورته اعلان کړل ولې هغه یې ونه شو منلی؟ که چیرې د مشي مصالحې ملي د ډاکټر نجیب ته راشي ګوره بیا هم همدغه مجاهدین خپله مشام مسعود وایي، ویډیو یې شته د یوټیوب کې ویډیو یې پیدا کړي، هلته خپله هغه وایي چې ما نخواست که مشي مصالحې ملي شهید ډاکټر نجیب کامیاب شوه، چون که ما مزاحمت کردیم. ده خواته گوره هغه سلیمان و څه میگه هغه تخلص ایرانی و هغه ایرانی چې هغه خپل په پنجشیر کې می دوی سره و، بیا وروسته ووژل شولو. دا هلته راغلی و ورسره ناست و خپله د آیسای مشر هغه انځورونه خو پاس و کوس کېږي هم په فیسبوک هم په ټویټر کې چې خپله د آیسای مشر په پنجشیر کې ګرځي. عین حالت کې هغه بل کتاب چې ده چې آیسای هغه CIA په هغه کې په پنجشیر کې ولی په ځینو واقعیتونه موږ سترګې پټوو. عین شکل طالب هماغه پخوانی کله چې د مجاهد ماته وخوړله په خپل منځیو کې سره وخوړل، په 15,000 افغانان کابلیان مفت په هغه کې شهیدان کړل چې بدون د هغه نظامیان و د کابل غړي و، څوک به نجار و، څوک به دکاندار و، څوک به کراچیوان و، څوک به ډرایور و، څوک نانوای و. دغه خلک یې ووژل، د هندوانو کورونه په زور واخیستل، په خپلو نومو یې کړل، خلک یې مجبور کړل وتښتي هر طرف ته. ګډوډي دوی را جوړه کړله. دغه جهاد خو دوی خو د داود خان دوی جهاد اعلان کړی و، که اوس وروسته داود خان پرېږدو هند امان الله خان دوی د کفر د ملحد ټاپې وهلې وي. تل د خلکو د پاکستان طرف راغلي دي چې شی په خپل پښې وهلې ده. مونږ نه یو چې نه امریکا شته، امریکا دې باید دلته وي، امریکا چې څومره زر ټای شي باید ووځي ترڅو افغان ملت خپل مابین کې سره راټول شي د سولې ته راشي. ولې هغه افغانان مونږ یادوو نه ایستای. ډاکټر صاحب دا یاد کړل چې د طالبانو په وخت کې یو پاکستانی وای د سرحد نه د خوا ترتللی نه شو. وروره ګوله ډاکټر صاحب که چیرې ته ځان ته سیاسي ښوونکی وایي او یا هم په سیاست کې ګوتې وایي، وایي یو پاکستانی د سرحد نه د خوا نه شو راتلی. دغه ډاکټر نجیب چې د ارګ کې ویوژلو دغه څوک و؟ پاکستانی د څه کوي چې ټول آیسای د په کابل کې تر مزاره پورې تر حیرتانه پورې په موټرو کې آزاد چکر یې وهلو. نو دا څنګه و د ډیورن لاین مساله وای چې دغه د ډیورن لاین لاندې یو د خط د خواته یو دانه پاکستانی نه و راغلی. ټول افغانستان د 15 صوبه د پاکستان شوی و د طالبانو په وخت کې. بیا ځینې دوستان وایي چې طالبانو وخت کې ډېره آرامي و، جنګ و جګړه نه وه. نو جنګ و جګړه د په خاطر نه و، نو چا سره وجنګېږي؟ کله چې افغانستان ټول د 15